شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه صدق الله العظيم. زما عزتمندو مشرانو در رمضان میاش انتهایی د عظمت او د برکت میاش ده او الله تعالی دې میاشتې ته په ټولو میاشتو باندې یو واضح فضیلت ورکړی دی او داسې یو فضیلت یې ورکړی دی چې دا سید الشهور ده د ټولو میاشتو د کال سرداره او مشره میاشت ده. او امام ربانی صاحب رحمت الله علیه لیکلی چې په کال کې 12 میاشتې دي. د رمضان د میاشتې د دومره اهمیت حاصل دی چې دا نورې 11 میاشتې دې تک کم برکات راځي یا څه انوارات راځي. دا یې دپاره مین ګیټ هغه د روژې میاشت ده چې د روژې میاشت په پرهیز کې په نیکو اعمالو کې تېره شي. دا نورې 11 میاشتې هغه مو سره منورې شي او بیا هغه ټولې د برکاتو نه ډکې شي. تاسو وایئ الحمدلله. د روژې به کم برکت یادې په ما خو دا خبره ډېره ښه لګي چې د دین په کتابونو کې راغلی دي چې روژېدار اودی که نه اوده دا خوب یم عبادت دی. الحمدلله. نو دی نه بغیر بیا چې ویښي او ذکر کوي جمعات ته راځي ختم کوي تلاوت کوي سی روزې لځي تبلیغ ته ځي دارنګې د خیر په کارونو کې حصه لي د مور او پلار ادب کوي خدمت کوي. د دې خو بیا ډېر لوی مقام دی. دوستانو زمونږ د الله فضل دی چې مونږ ته الله تعالی ډېر ښه ماحول را کړی دی او دا یو ډېر ښکلی موسم دی د نیکو یو بهار دی چې هر طبقې والا او هر ذهن والا سړی او د هر فکر والا سړی سنا سزان سره خیر اغستی شي. تاسو ګورئ دا تراویح سنت موقت دی او دا 60 رکعات دي. د 60 نه کمې تراویح نشته. نفل به تهجد به کیدش او تراویح چې کوم مونځ دی دا 60 رکعات دي. په خپله بذات خود رسول الله صلی الله علیه وسلم 60 رکعات تراویح کړي او وتر واجب 3 رکعات کړي په آخر کې په یو سلام. د عبد الله بن عباس رضی الله عنهما حدیث دی صلی رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم 20 رکعتا والوتر. پیغمبر علیہ السلام 60 رکعات تراویح وکړي او 3 رکعات وتر وکړو. نو زمونږ استادو مهربان رب د تراو په یو سجده باندې انسان ته 1500 نیکي ورکړي. په یو سجده باندې الله تعالی بنده ته 1500 نیکي ورکړي. او بیا د تراو په پابندۍ سره اهتمام سره ادا کول دا عبارت کې زموږ پیغمبر فرمایي چې الله تعالی په دې سره د انسان مخکنی ټول ګناهونه بخي
د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم بارک راضی چې کله به د روزي میاشت رااله شد مئزره هغه خپل لنګ مبارک کلک وتړو واحيا الليل او شپه به رونوله وايقظ اهله او د کور خلق به بیدارول اوی مراوی خول منستا او د الله عبادت پیغمبر علیہ السلام معصوم دے پاک دے او زمونږ دا ایمان دے چې الله تعالی هغه د هر قسمه ګناهونو پاک پیدا کړي او سره د دین هغه د روزي میاش کې دومره خواري کوي چې هغه بارکه دارازي چې خپې مبارک به اوپر سي دي په وګت قیام سره په مانځ کې په وګدو درې دو سره او سینه مبارک به داسې خټ کېدله د شپې د مونځ په وخت کې لکه کټوی چې په خېدو ته نږدې شي او دا جوش وي او خټ کی د الله د یاره نه زموږ استادو د پاره بدی کې ډېر لوی نمونه پراته ده یو سړی ګناهګاری او د نفس او شیطان قیدی وی بندي اثر او ډېر خطای موږ تاسو نه کیږي شوی نو موږ له هډېر خواري پکار ده روایتو کې راغلي دي چې د یو سړی د روزي په میاش کې بخنه ونه شو نو بل میاش کې نه کیږي چې یو ځای کې شیطانان تړلې شوی د جهنم دروازې بندي شوی د جنت دروازې کولو شوی وي او فرض او یا درجه او نفل د فرض مقام ترسي دلته وسمره ګټه کیږي د آخرت څونه تیارې وکي نو په نور میاشتو کې هو شیطانان نه تړل کی غټ غټ شیطانان د جهنم دروازې کولو وي د جنتونو دروازې بندې وي دا په عمل کولاوي دا خو د دې میاشتې خصوصیت د دې دومره لوی مقام دی د روزې د میاشتې یو بزرګ لیکلی دی چې یو ډېر لوی ولی الله او نیک انسانو دغه په گاوند کې یو مجوسی اوسېدو مجوسی هغه سړی چې اور عبادت کوي کافر دی دا مجوسی یو ځل په لار را روانو او د روزې میاشت وه د یو زلمی زویو په بازار کې د غرمې په وخت کې د خلکو مخ کې خوراک کولو ډک بازار دی او ټول مسلمانان دی بګي او دا مجوسی د هغې په منځ کې ناست دی خوراک کوي برملا نو هغې وی دا خو بېدینه سړی دی ته به څه ووایو که مسلمان وی نو موږ وایو چې څنګه مسلمان دی کې په ده باندې پلار راغی پلار یې مجوسی و دیم مجوسی و او دې زوی ته غوسه شو ورته وی بې خونده تا کې حیا نشته دی د دې خلکو روجي دي دام انسانان دي دوی به وږي وي څوک به تږي وي اته د مخکې خوراک کې دا ستا خوراک خو یو ډډې ته هم کېږي یو ډډې ته به دې کړی و کم از کم د دې مسلمانانو د دې مذهبي میاشتې خو لږ احترام کوه هغه هم کافر و پلار یې بعضې سړي د خدای پاک یو ماده ورکړي د حیا الله دې موږ تاسو ټول کې کامله حیا پیدا کړي تمیز لري اکه ډېر هم بد عملی شي تمیز پکې وي او بعضې خلکو کې د تمیز ماده نه وي د رسول الله صلی الله علیه وسلم ارشاد دی چې د پخوانو پیغمبرانو یو خبره پاتې ده اوس هم محفوظه ده او هغه زما خبر هم ده اذا لم تستحي فاصنع ما شئت کله چې تا کې حیا نه وي خدای دې نه کړي تاسو وایئ امین کله چې تا کې حیا نه وي کوه چې څه کې چې څه کې هغه کوه په چا باندې خو د پاسه څه کاڼی نه راغورځېږي
دا موږ او تاسو چې د معاشره کې د خلک ګورو چې هغه بریک نیسي، غلا نه کوي، د چا سپکاوی نه کوي، د چا مال باندې حمله نه کوي، نه په هغه کې حیایي چې یاره خلک وایي چې ګوره ګیره دې هم ساتلې او غلاګانې هم کوي او ګیره دې هم ساتلې ده، منځونه هم کوي او مثال دا غلط کار هم کوي. نو دی وجه نه سړی د ډېرو غلطو کارونو د حیا په برکت سره بچ کېږي. تاسو ګورئ زموږ معاشره کې یو بوډا سړی وي او زوی ځواني او دا بابا کار نشي کولی، خو دا زوی د دې پلار که دا زوی عالم هم وي او بزرګ هم وي، نیک سړی وي او دا پلار ورپسې شاته مونځ هم کوي، خو بیا هم دی د دې پلار د حق نه فارغ نه دی. د پلار به اوس هم حق شته، دا موږ ته حیا ښیي، دین راته ښیي. حتی چې فقها لیکي چې خدای مکه د چا پلار شرابي و او هغه شراب څکو، نو د زوی باندې دا حق نشته چې دی ورته ګیلاس ډک کړي، خو که تش ګیلاس د هغه په لاس کې و نو په زوی دا حق شته چې د پلار د لاس نه ګیلاس والي او ډډې ته کېږي. دا فتاوا علمګیري کې 500 عالمانو لیکلي، 500 علما په دې متفق دي. الله پاک دې موږ تاسو ټول کې دغسې ادب پیدا ولري. ډېر خلک یې داسې ادیره کې سرګټ څکي، خبر کېږئ ما مثال لرکوم، ادیره کې نسوار اچوي، ادیرو کې ګنډېری جوړي، په ادیره کې څاروي ورخوشي کي. دا ولې؟ دکې تمیز نشته، دکې د تمیز کمی دی. ښه سړی دی، ډېر ښه سړی دی، نو ښه کارونه به یې وي، خو دا د بې تمیزي ده. څه شی ده؟ خدای دې موږ د بې تمیزۍ نه وساتي. دا خو مقبره ده چې دلته سړي ته قبر یاد نشي، دلته د یو مرده د عزت خیال ونه ساتلی شي. شریعت دا وایي چې د مرده بې عزتي ډېره خطرناکه ګناه ده، چې ژوندی وي معافي به ترې غواړي، چې مړي څنګه معافي دې غواړي، مړ انسان نه به ته څنګه خپله معامله صفا کې. عرض دا کوم دوستانو، تمیز ډېر ښه شی دی. سړی کې تمیز وو، مجوسي خو تمیز وبکي. ازوی منې شو او ډډې ته لاړو، خبره ختمه شوه. دا سړی بیمار شو څه وخت بعد، په خپل کور کې په کټ کې پروت و، ځان سره وایي دونه عمر د مجوسیت کې تېر کړ، څه دې وکړه، څه دې لاسته راغلل. مذهب او حق لار خو اسلام دی. اوس دته چا دعوت نه دی ورکړی، چا ورته نصیحت نه دی کړی، ځان سره داسې سوچونه کوي. نو بیا ځان ته وایي چې مجوسیت کې څه نشته، راشه مسلمان شه. نو د سره څوک نشته، دی کوټه کې ځان له پروت دی او د مرګ او د ژوند په کشمکش کې دی. وی لا اله الا الله محمد رسول الله. تاسو ټول وایئ ایمان یې راوړ، نه چې ښځه خبره، نه د ګاونډ کې څو خبر، نه د بل څو خبر. چې مړ شو ټول کلی وی مجوسي دی، الله ته خو مسلمان دی که نه، او شریعت کې مسلمان دی، خلک دی خبر. چنانچه د ده د مرګ نه وروستو د ده په ګاونډ کې یو لوی بزرګ اوسېدو، هغه دی په خوب کې صحیح کو چې یو ډېر غټ جنت دی او پای کې ګرځي را ګرځي، او ډېر ښکلی دی، ډېر خشته شوی دی، او ډېر ښه تختونه او کرسیانې ورته لګېدلي دي. نو دی ورته وایي و فلانیه ته خو زما ګاونډي، تا ټول عمر د اور عبادت کړی دی، زما دا خوب رښتیا دی که دروغ دی؟ ته کافر د دنیا نه تللی او جنت په کافر باندې حرام دی. هغه ته ستا خوب ټیک دی، زه مکه سړی یم، خو زه چې دنیا نه راغلی یم د ایمان د رڼا سره راغلی یم، ما ته الله د ایمان دولت او سرمایه را نصیب کړه، نو بیا مرګ راغی. وایي دا څنګه؟ مونږ خو درنه نه یو خبر،
ودا یو ورځ په لار تېرېدم په بازار کې زما زلمیز وي د روجې میاشت و د غرمې په وخت کې خوراک کولو او ما په روجه غیرت کړو او غزوی می دګلو چې د روجې له خاطر وکا دا سپکاوی مکوا دا چې ما روجې ته د عزت په نظر کتلیو زما دا حرکت د الله پاک ډیر خوښ شوی او د دې په وجه الله تعالی ماته د مرګ نه مخکې د ایمان دولت را نصیب کو نګور یو مجوسی ته صرف په دې خبره باندې الله پاک د ایمان عظیم سرمایه ورکړي نو مسلمان چې بدی کې منځونه کوي تراویح کوي روزي نیسي پښمنه کوي پښمنه هم ثواب دی ښه څه شي سنت طریقه ده بهترین غذا الله پیغمبر فرمایي دا پښمنه زموږ استاد صاحب رحمت الله علیه فرمایل شیخ الحدیث مولانا محمد حسن جان صاحب رحمت الله علیه یو سړیو چاوته چې ته روزه نیسي ناغوي چې یاره زه خو روزه نشم نیولی ولی وی زما حلق وچیږي تږی کېږم بس روزه نشم نیولی یعنی بغیر اوسره روزه خوړله نه بیمارو نه مسافرو بس روزه نشم نیولی یا سړی ورته وی چې تراویح خو به کې وای نه یار تراویح هم نشم کولی تراویح نشم کولی ولی اخپی می خوږیږي ا دې کې دا خو ډېر رکعتونه دي کې ناسیدل باسیدل دی بګي ای خروجم نه نیسی او تراویح نه کې نه پښمنه خو بکې کنه نو سړی ورته وی چې اخر مسلمانی دی یار اخر مسلمانی دا یو کار خو بکو کنه دوستانو امام غزالی صاحب لیکلی دي چې یو سړی پښمنی لرا پاسی او دې پیزار پخپو کوي او د شردام کوي الله سونه ویني دا پیزار مت دعا کوي دا چې چپل یا څه پخپو کوي کنه د روزي دونه مقام دی د پښمنی دونه مقام دی چې هغه کم پیزار دې پخپو کوي هغه د دعا کوي او مشکات شریف کې حدیث ده چې د روزیدار سړي د اډو کې نه اډو کې دام ذکر کوي دا د الله پاکي بیانوي د خدای پاک دې موږ تاسو ته داسې موقع بار بار په لاس راکړي او زموږ استادو د پاره د الله پاک د نجات او د کامیابی ذریعہ وګرځي زه مختصر یو خبره کوم بیا دعا کوم دا بار بار زه تاسو ته چې اصل تقریر چې کې مسله وشي مسله دا روزه فرض ده بعض خلک په وړو وړو بانو باندې روزه خوري بیماری شته خو اړ بیماری کې د روزي د خړلو اجازه نشته دی سړی بغا خوږي دی روزه نه نيسي دی سړی په سر درد بیماری نه کنه د روزه معاف ده نه دا چې وړو کې شي نه کله چې یو سړی داسې درجه کې بیماری چې هغه یو کاغذ امراول بل په امراول روزه نشي نیولې او که روزه ونیسي نو بیماری زیاتېږي یا خدای مکه مړ کېږي نو هغه ته فی الحال د روزې د نه نیولو اجازه شته وروسته به قضا راوړي او که چېرته کې یو کس د ډېر عمر خاوند یو زنانه و یا یو سړی په کټ پروت و ژوندی دی خو د لس کم سلو کالو دی یا د سلو کالو دی یا اتیاو کالو دی ورځ په ورځ نورم پریوزي کمزوری کېږي دی کس ته زموږ شریعت کې شیخ فانی وایي دا انسان دا روزه نشي نیولی د لپاره مسله دا ده چې د په مال کې بل یو روزي په سر باندې یو سرسایه مقدار کې فدیه وستل کېږي او که عام بیمار او عام کس 540 کال فیدو کال ولا نو دا خو بیا حقیقي کنه نو چې خشي نو قضا بروړي فدیه بیا نشته
او که یو بیمار داسې په کټ کې پروت و او روژه پې تېره شوه خو د ده بیماري ښه نه شوه هماغه بیماری کې وفات شو نو په دې سړي نه قضا شته او نه پې فدیه شته وګوره که زموږ دین کې څونه نرمي ده فدیه هم پې نشته ځکه دی جوړ شوی نه دی دی بیمارو نو روژه پې ضروري نه وه که فدیه ورکوي د خپل طرف نه نو ثواب یې کېږي صدقه د اجر پې میلاوېږي خو ضروري پې نه ده ځکه دی جوړ شوی نه دی د یاد ساتئ دوستان دا ډېرې اسانې روجې دي او دې کې ډېره لویه فایده ده زموږ د صحت هم زموږ د مشینري کالو سر چلیږي او د روژې میاشت کې لږه دمه شي تاسو وګورئ دې روژه کې تاسو څونه بدپریزي کوئ د شوګر بیمارانو ته وګوره څومره شربت څکي او د سینې بیمار ته وګوره د هائی بلډ پریشر ته وګوره بدپریزي کوي هېڅ تکلیف نه وي ولې د ده خوراک په اندازه وي په ټایم وي او د دې روژې د غذا انوار دي د روژې خوراک دا نوراني خوراک دی زما عزتمندو دې کې هېڅ تکلیف نشته دې روژه کې صرف ټایم ټیبل د خوراک بدل شوی دی نور کله موږ پښمنۍ نه کوو سهار چې څښو دلته په روژه کې پښمنۍ کوو نور کله غرمه کې خوراک کوو او بیا ماسخوتن ناوخته ډوډۍ خورو په روژه کې د ماسخوتن دا روټۍ ماښام ته لږه رادې خوشي څه تکلیف دی زیات نه زیات یو ګنټه دوه به تکلیف یې څلور ګنټې به چیندخ شپږ میاشتې نهاره تېروي چیندخ پېژنئ په ژمي کې دی څه خوري تاسو سره د زوړ دیوال چې اوس پړی لاندې چیندخان روز یا یو زوړ توت یا بوټی چې راغورځېږي لاندې وګورئ چیندخاني دا څه خوري کوم سټور نه ورپسې خوراک راځي څه دی خیال شپږ میاشتې اووه میاشتې دی نهره تېروي هغه مړ نه شو مار ته وګوره مار ته په ژمي کې دی څه خوري بار راوتی نه شي څه لږه ډېره خاوره باندې ګزاره کوي په میاشتو میاشتو نهاره تېروي او مړ نه شو او مسلمان کاکا ته نسوار نه شي پرېښودی ډېر خلک په فخر باندې وایي یې روژه خو ډېر اسانه خو نسوار نه شم پرېښودی ډېر ښه کار لا کې یو شی چې کوجه کې بېدمي معاف د انسانیت کار نه دی فضل خرچي ده خوله ګنده کوي یویش بیماری نسوارو کې دي یویش بیماری او د سرګوټو نه خو خدای سپی مو ساتي تاسو یې امین او زموږ معاشره کې دا مسلې څوک کوي نه چې په نشه کې څومره نقصان دی اور زموږ روان نسل چې راغټېږي که نه نو دا خبرې کوي و چې بې نشي سر د سنډا وي یو نشه به خامخا کې ها د سنډا وي او که نه د سنډا سر مضبوطي چې څه کوم سړی نشه نه کوي د هغه مغزه مضبوطي دا خبره خو ټیک ده تاسو ته پته شته چې کوم سړی نشې کوي عالمانو لیکلي دي دا سړی په ځنکدن کې کلمه نشي ویلی دا خوله خو داسې نه ده یو بزرګ وایي که زر ځل دا خوله په مشکو باندې ووینځمه بیا هم زما خوله د دې قابله نه ده چې د الله پاک نوم پې والم موږ تاسو وروره د خولې نه څه جوړ کړي الله دې زموږ ستاسو په حال رحم وکړي نو دې خېټې سره لږه مجاهده پکار ده دې کې زموږ فایده ده حکیم اجمل خان صاحب به تاسو نوم اورېدلي پخوا د پښتنو باکیمي علاج ډېر په شوق سره کوو ډېر ښه کامیاب علاج وغه دا ډېر بزرګ سړی و په هندوستان کې حکیم و او لاس کې خدای ډېر لوی شفا یې ښې وه ځکه تقوادار و ابه د زنانه په لاس باندې لاس نه کېښود دا پردی ده او ما ته اجازت نشته چې دې په نبض کتو کې زه په دې لاس کېدم حالانکه اجازت شته شریعت کې چې په وخت د ضرورت کې ډاکټر د یو زنانه معاینه وکړي اجازت شته سختېدونه نشته خو د هغه تقوا دومره وه چې هغه به مخامخ کېنولم دې سره به د هغې نبض معلومولو چې یاره دا تکلیف دی ورسره دا ورسره دی دا بیماري ورته وته نو هغه دا بیماران به دومره ډېر هغه له راتلل چې لس شل به نه وو 550 به وو 100 به وو نو بیا به هغه یو لنګر چلو دې مېلمنو له د شپې شپو به ورته پراته وو که نه په نمبر به
بیماران هغه کته نو دی ملمنو د پاره د مریضانو د پاره هغه لنګر چلو بیا به چې د روټۍ ټیمو نو د روټۍ نه مخکې به د روټۍ آداب بیان لکه دا تبلیغ والا مرګري څنګه آداب بیانې نو د هغه یو خبره به دا وه چې د انسان معده دا 6 انچه ده څونه 6 انچه ده او یقینا داسې ده 2 انچه به خوراک دپاره وي 2 انچه اوبو دپاره او 2 انچه به ساه اخیستو له پرېږدي دا خبره به هغه ډېره کوله یو ځل یې داسې مریضانو ته هدایات اورول یو پښتون بابا هم تللی و علاج معالجې له حکیم صاحب چې وي دوستانو زمونږ دا معده 6 انچه ده 2 انچه به خوراک دپاره استعمالو 2 انچه اوبو دپاره او 2 انچه به کلو فارغه پرېږدو چې ساه پیلو ا بابا ورته ودرېدو حکیم صاحب خبره دې په ګل بدله خو دا 6 واړه انچه زه ویم چې دا به د روټۍ نه ډکو دا 6 واړه انچه معده به د روټۍ نه ډکو او پاتې شو اوبه نو که اوبو کې ایماني ځان له به په خپله ځای ګوري پکې دوستان چې د اوبو کې ایماني که نه ځان له به خپله ځای ګوري پکې صحیح ده ته چې څومره خوراک کې روژه کې پابندي نشته او پېشمني پورې پېشمنۍ چې کله ختم شو بس خوراک بند او بیا چې نور پرېوځي ماښام شي بس بیا خوره خوراک کوه زمونږ او ستاسو د دې روژې دومره لوی مقام دی دا یو خبره کوم بیا دعا کوم چې حضرت موسی علیه السلام الله سره هم کلامي کوله خبرې کولې په دې خبرو کې به د دې دواړو منځ کې عجیب عجیب کلام راتلو نو یو ځل حضرت موسی علیه السلام الله پاک ته عرض کوي چې یا الله ما له دې څومره لوی مقام راکړی دی وګوره که ما سره برای راست خبرې کې منځ کې پکې فرشته هم نشته او زه ستا خبرې اورم او ته زما خبرې الله د هر چا اوري هر څوک ویني ګوري موسی علیه السلام ته یو جدا اعزاز ورکړو نو داسې مقام دی بل چاته نه دی ورکړی الله پاک ورته فرمایل بالکل دې ټیک وایي په دې وخت کې دومره لوی مقام بل چاته نه دی ملاو خو لیکن وروستو زمانه کې د نبی آخر الزمان صلی الله علیه وسلم زما د آخري پیغمبر صلی الله علیه وسلم امتیان ابر عظیم او په هغې باندې ما په کال کې یو میاشت روژه فرض کړې ده دغه مسلمانان چې دا د یو میاشت روژه نیسي نو دغه روژه چې دوی کله وساتي ونیسي نو دغه وخت کې ما ته ډېر نږدې وي کله چې د دې روژې ماتې ټیم شي او ورځ په ختمېدو وي نو ای موسی علیه السلام اوس زه ته خبرې کوو خو زما او ستا منځ کې او یا زره د نور پردې دي او یا زره پردې دي هغې نه هغه اړه ته ما سره خبرې کوې خو لیکن د روژېدار د روژې ماتې په وخت کې ما سره دومره نږدې تعلق پیدا شي او دا مسلمان روژهدار بنده ما ته دومره نږدې شي چې زما او د ده منځ کې یو پرده هم نه وي دومره ما ته نږدې شي نو الله پاک دې زموږ ستاسو روژې دې مقام ته ورسوي او زموږ ستاسو د طرف نه دې الله قبول کړي او زموږ ستاسو په ژوند کې دې الله پاک بار بار راولي